بیگ باش لیگ او د افغان لوبغاړو لیوالتیا. د استرالیا د مشهور سوداګریز لیگ بیگ باش 15 پړاو لپاره د ډرافت یا د لوبغاړو د اخیستو بهیر چې د روانې جون میاشتې په 19 ترسره کیږي، ګڼ افغان لوبغاړي ورته انتخاب شوي دي. په ټوله کې 13 افغان لوبغاړو د بیگ باش لیگ ډرافت ته نوملیکنه کړې چې ټول یې شارټ لیست یا انتخاب شوي او د جون په 19 به په ځانګړو مراسمو کې د پیرنې لپاره لوبډلو ته وړاندې کیږي. د بیگ باش لیگ لپاره لوبغاړي د بیلابیلو کټګوریو په چوکاټ کې لکه پلاتینیم، ګولډن، سلور او برونز کې اخیستل کیږي. تر ټولو ګرانه کټګوري پلاتینیم ده چې له 380,000 تر 420,000 استرالیوي ډالرو پورې قیمت لري. په همدې حال کې داسې اوازې وي چې راشد خان او نوین الحق هم د بیگ باش لیگ ډرافت ته نوملیکنه کړې او حتی د راشد په اړه ویل کېدل چې له نوملیکنې وروسته یې خپل نوم بیرته اخیستی، خو ښاغلي خان او نوین الحق حیثیت تایید کړی چې دوی بیگ باش ته نوملیکنه نه ده کړې او په اړه یې اوازې تېروتنې دي. په ورته وخت د افغان لوبغاړو له ډلې فضل حق فاروقي، حشمت الله شهیدي، قیس احمد، صدیق الله تل، شرف الدین اشرف، فریدون داودزي، فرید ملک، امیر حمزه هوتک، وقار سلمخیل، بهیر شاه محبوب، ابراهیم مسعود، وفادار مومند، اظهار الحق نوید، دولت زدران، ظاهر خان، وفی الله ترخیل، وحید الله زدران او وقار الله اسحاق بیگ باش ته خپل ځانونه کاندید کړي دي.